ملګرو درنو خو سلامونه تاسو مینوالو ته سلامونه. دا شیرونه مو ته ډالې کوم کې تر چې ارشاد د خان کاکا چې غټي غټي وای په پیاله چې د خان کاکا چې غټي غټي وای په پیاله چې نه دغه سي خړسري په هر کلی کې بلا دي او هغه خلک د مخ کې رستو ګوري لګ ځان ته دا کم خلک چې موږ پسې خبرې کوي لګي او بل کتاب ته وامه چې اوس دې د تلو راتلو لار نه سارما اوس دې د تلو راتلو لار نه سارما زه اوس په دې کې سم ازغه نه خورم اوس مې په خیال خاطر کې هم ناراضي خولي اوس تر پسې زړه نه خورم ډېر ښه واچا او بل کتاب راته وامه چې هغه جدا وخو چې تا په ما ځان درنه وو هغه جدا وخو چې تا په ما ځان درنه وو هغه به دې سارلې لارې هغه جدا وخت چې ما پتا بیللی وزړو هغه جدا وخت چې تا په بدلولې لارې ډېر او نوې وادي سره مخ شوې ما بیا حادثې سره مخ شوې ما او مولا تعبیر راته زر وایا خوب کې غي سره مخ شوې ما نمې شو خپل نه تر صبر شوم خوشي کیسې سره مخ شوې ما او راشه ځواني مې په ورسې زلا راشه نشي سره مخ شوې او د هر احساس سره ستا یاد او سړکی دا سلنجي سره مخ شوې ما او د مصطفی دی بلها او شوي مودي چې شوګيري سره مخ شوې ما ډېر او غزل ورته وامه چې د چاچا نی د خبر دومره څوک د مرګ نفس په پاسه سل روان شي او مړ یو کور خو په دلم روانيږي سړی هغه چې په کلی روان شي ډېر او هغه چې نور رواني کورونه ما د لیدلې اکثر خپل وران شي او داستا صفت چې پکې ونه کما داستا صفت چې پکې ونه کما ورنه پورا غزل لیکل روان شي داستا صفت چې پکې ونه کما ورنه پورا غزل لیکل روان شي ل مصطفی خو د زړې ستنې رانجو د سترګو نه دی ولې روان شي ډېر